بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون قومي جرګې په دې تالار کې ناست د سیاسي ګوندونو د تحریکونو د پښتون قام د مختلفو ټبرونو ډېرو قدرمنو مشرانو زموږ د قام د هر فکر سره تعلق لرونکي د هر پیشې سره تعلق لرونکي زموږ د قام ډېرو قدرمنو علماء کرامو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې نن پښتون قام په ډېر لوی تعداد باندې راغونډ شوی دی. یو ډېره ستره نماینده قومي جرګه د خاګر په دې تاریخي خاوره باندې روانه ده. قدرمنو عزیزانو، مجلسونه تاسو واورېدو. د تېرو دوو لسیزو ده دا مجلسونه موږ راوړو د پښتانه قام سره چې کوم زیاتوبونه یا کوم ناورین چې زموږ پر قام باندې مسلطه دی، په دې زیاته هر پښتون بچی په دې پوه دی، هر پښتون وګړی پر دې خبر دی. اوس وخت د دې دی چې موږ داسې سترې فیصلې وکړو، داسې لارې وټاکو چې دا قام د دې ستونزو راوباسو. عزیزانو، همیش موږ داسې غوښتنې کړي دي، داسې مطالبات موږ کړي دي چې هغه د یو ډېر شنین او شنویت به وي. نن زموږ په وطن کې بدامني ده، د پښتانه قتل عام دی. زموږ همیشه غوښتنې دا وي چې فلانکی کار د بند سي، فلانکی کار د ختم سي، دا کار د وسي، دا د پرېږدل سي. په څو وخت بعد په بل شکل کې پر پښتانه باندې بیا ظلم جبر مسلط سي. اوس حالات دا ځای ته رارسېدلي دي، پښتانه قام به داسې فیصلې کوي چې دوی د تل لپاره د دې بدمرغیو ځان وژغوري. عزیزانو، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ څه تجویزونه لري. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا تجویز لري، دا فکر دی چې موږ په یو ملک کې پراته یو. د پاکستان پر نامه دا ملک چې موږ کې اوسو، دا د هغه فرهنګي په طرز باندې روان دی چې برطانیه وه د برطانیې ریاست و، هغې د خپلې ګټې دپاره د جهان نیم جهان یې کالونۍ جوړې کړې وې، قبضه کړې وې او د ځان په ګټه باندې وې د ده ولسونه او د ده وسایل ټول استعمالول. نن بظاهره پاکستان یو ملک دی، خو دلته په حقیقت کې پنجاب ملک دی، ریاست دی، او پښتون، بلوچ، سندی، سرایکۍ د ده خاوره دا ټول خلک دا کالونۍ ده چې زموږ بچي هم د پنجاب د ګټې لپاره استعمالېږي او زموږ وسایل هم د پنجاب د ګټې لپاره استعمالېږي. عزیزانو، اویا کاله بعد نن ټول پښتون په دې نتیجه رسېدلی دی چې پاکستان زموږ ملک نه دی. پاکستان ریاست د پښتانه لپاره د یو مور په حیث باندې نه ده. آیا که پاکستان د پښتنو ملک دی، د هغې دپاره زموږ دا تجویزونه دي. موږ وایو چې راسې دا مطالبه دا قومي جرګه وکړي چې له نوي سره د یو آیین جوړ شي. دا آیین اوله نقطه به
وي چې پاکستان یو وفاقي ملک دی په دې کې بلوچ سندهی سرایکی پښتون بلوچ یا پنجابی دا آباد دی دا خبره کې اوسي چې دلته به یو کمزوري وفاق وي د هغه وفاق سره به ډېر کم اختیارات وي او اختیارات اصل اختیارات چې دي هغه به د قانونو پر بنیاد جوړ شوي صوبو سره وي کومې صوبې د پښتانه صوبه د بلوچو صوبه د سندیانو صوبه د سرایکیانو صوبه او د پنجابیانو صوبه د پښتانه صوبه کومه صوبه ده دلته دا جمع وشو اتفاق به څنګه راتلی پښتون یې انتظامي طور تقسیم کړی و چلول شوی و هلته د پښتانه یو ډېره لویه برخه دا د بلوچو پر نامه باندې بلوچستان پر نامه باندې هلته آباد و چې د دې ځای خلکو ته ویلې چې هلته بلوچ دي بلوچان دي یوه برخه بیا دا وه چې سرحد نومېدلی چې موږ شمالي پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا ورته وایو یوه برخه بیا هغه ده اټک میاوالي چې هغه په غیر قانوني طور باندې غیر فطري طور دا راواخیستله دا یې په پنجاب باندې ګټه کړه د دې قامي جرګې به مطالبه دا وي چې د پښتانه به یو صوبه وي یو عادت وي د بولانو دهشت راغله اټک میاوالي پکښې دویمه مطالبه که څه هم په دې باندې اختلاف شته خو موږ یې اثرات ولیدو تاوانونه یې موږ ولیدو دویمه مطالبه پښتونخوا نیشنل پارټي دا وایي تجویز دا کوي چې فاټا یو آزاده خاوره وه د پاکستان آیین او قانون پر ده نه راځوګېده یو خپله جرګه یې وه پکار دا دي دا قومي جرګه دا غوښتنه وکړي چې د فاټا پخوانی چې کوم حیثیت و هغه د بحاله سي د لرغونو عزیزانو په تجویز بند راغلی چې دا کومې فکري صوبې دي لساني صوبې دي قومي صوبې دي موږ دا وایو چې ټول اختیارات ما سوای د فوجونو د خارجه پالیسیانو د مواصلات او د کرنسي چې پیسې ورته وایي هغه به د وفاق سره وي نور ټول ادارې ټول اختیارات دا به د صوبو سره وي دا کومې څلور ادارې چې دي چې دا به وفاق سره وي که هغه فوجونه دي په دې کې به د ټولو قومونو برابره ونډه وي که یو لک فوج دی په هغه کې به د هر قام برابره برخه به وي که بیا د دې ملک خارجه پالیسي وي زموږ تجویز دی قومي جرګې ته دا دی چې خارجه پالیسي کې به د هر قام برابره ونډه وي خو که د هر صوبې سره د بل ملک پوله لګېدله لکه د پښتانه د بولانو ته چتراله چې زموږ سره افغانستان پوله دی د افغانستان متعلق هره پالیسي چې وي د افغانستان متعلق هره پالیسي به د پښتانه د حقیقي نمایندګانو په خوښه باندې به وي او که دا د پښتانه په خوښه نه وي او د پښتون افغان په ګټه نه وي هغه استعماري پالیسي ده پښتون افغان ته د پنجاب دا استعماري پالیسي هېڅکله د منلو وړ نه ده که زموږ عزیزانو په پاکستان کې یو پارلمان دی د دې ملک فیصلې کوي
دا پارلمان قانون سازي کوي آئین سازي کوي دا قومي جرګه به دا غوښتنه کوي چې په دې پارلمان کې به د ټولو قومونو برابر ونډه به وي تعداد به برابر وي نو که زموږ تعداد برابر وي زموږ ونډه وي زموږ اختیار وي نو عزیزانو دا خبره په غور واورئ موږ به داسې پالیسیانې جوړې کړو چې د خپلو بچیانو ژوند به هم وژغورو او د ژوند معیار به هم لوړ کړو زوی به هم خوندي وساتو او د ښه ژوند خاوندان به هم کړو قدرمنو عزیزانو بله غوښتنه د دې قومي جرګې په کار دې دا وي چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې به د افغانستان متعلق دا نقطه خامخا وي چې پاکستان وایي زه یو جمهوري ملک یم جمهوریت دی آئین دی قانون دی پارلمان دی دلته نو چې موږ د دې فکر خاوندان یو پلویان یو پاکستان وایي زه د دې فکر باندې ولاړ یو ملک یم نو په افغانستان کې به زموږ خارجه پالیسي دا وي چې په افغانستان کې به یو جمهوري دولت وي حکومت وي هلته به جمهوریت وي آئین به وي قانون به وي انساني حقوق به وي چې ښه راغونډې کې د دې قومي جرګې دا غوښتنه د افغانستان متعلق فور دا ده چې هلته به انساني حقوق بحاله سي هلته به د ښځو پر تعلیم باندې چې کم بندیز دی دا د ختم سي هلته به یو ټول شموله حکومت جوړ سي هلته د لویه جرګه راوغواړي د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایو هغه د بحاله سي او یو انتخابات چې هغه د یو صفا انتخابات دي ازاد انتخابات دي او د انتخاب د لارې ده هلته حکومت جوړ سي دا پکار دی د دې په اعلامیې کې وي وخت ناوخته دی آخري تجویز چې دا زموږ لپاره دا د وخت ضرورت دی اوس ځکه چې دا مطالبات چې ته په ریاست منې یو ډېره لویه دوامداره مبارزه غواړي قربانۍ غواړي دا به وخت درکوي ټول کال به د دې مطالباتو درېږي خو فور درې څلور تجویزونه کوو دا جرګه پکار دی دا اعلان وکړي چې موږ په خپل وطن کې امر غواړو دا ریاستي دهشتګردي چې پر موږ روانه ده دا د ختم سي او فوجونه بیرغ ته ورته لاړ شي زموږ وطنه له ووځي دویمه مطالبه دا ده چې پر دې باندې به ولسونه د دې قومي جرګې ملګرتیا کوي موږ په خپلو وسایلو باندې پر خپلو اوبو ګیسونه تېل کویلې ځنګلونه په دې هر قومي دولت باندې په دې وسایلو باندې خپل اختیار غواړو او د ولسونو دا کومک غواړو چې چا جرګه چې په تاسو غږ وکړي هر وخت تی به راځئ و میدان ته به حاضر راشئ او موږ به دا قومي وسایلو لوټ بندوو بل تجویز موږ دا وایو چې وشي چې زموږ پښتانه کم و بیش 2.5-3 کروړه دا په سند کې په پنجاب کې آباد دي د دې لوی دهشتګردي جبر ظلم د دې باد چې دا خلک د دې ځای کړی شو موږ دا مطالبه کوو موږ دا تجویز وایو بلکې کوی چې موږ دا مطالبه وکړو چې کوم شعري حقوق آئین موږ ته راکړي دي هغه تعلیم دی صحت دی روزګار دی د سر و مال تحفظ دی کور دی شناختی کارت لایسنس پاسپورت د شنو صفا اوبه ګیس بجلي دا ټول چې شعري حقوق دي که پښتانه د پاکستان په هر ګوټ کې اوسي که په سند کې دي او که په پنجاب کې دي دا آئیني شعري حقوق ده زر تر زره دا ورکول سي او آخري تجویز زموږ دا دی چې دا قومي جرګه ده پر دې شي زور وکړي چې دا کم ناورین د تېرو 2 کلو راسي او بالخصوص د
د تیر کال راسي د افغان کډوالو سره په دې پاکستان کې روان دی. عزیزانو دا خلل چې کډوال شوي دي د دې تر شا د ریاست ظلم دی، د دې تر شا دا د عربي استعمارګر دي، د دې تر شا امریکي استعمارګر دي. لہذا چې کوم چلن یا کومه غیر آئیني غیر قانوني غیر انساني چلن د افغانو کډوالو سره کوي او دوی په زوره د یوه چاکر په خلاف باندې دوی بیرته افغانستان ته او هغه ظالمانو ته لېږي. لہذا دا د بند کړل شي او افغانو کډوالو ته چې دلته د تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو راسي چې دلته یې ډېرې دي، کاروبارونه دي، کورونه دي، دوستیانې دي. لہذا دوی ته د دې ځای هغه شاري حقوق ورکول شي، شریعت ته ورکول شي. نو وخت ناوخته دی مشران ناست دي. عزیزانو جرګه خدا ده وسوه، په لکونو پښتانه راغلي، اوس د دې خلکو ذمهواري ختمه شوه. اوس د ولسونو ذمهواري ده چې پر ولسونو غږ وشي. شپږ اووه کروړه اته کروړه پښتون په دې ملک کې آباد دی. د پاکستان یو رګ پښتانه نیولې د هر کلي کې پښتون آباد دی. له تاسو موږ توپک نه غواړو، ډنډه نه غواړو، له تاسو موږ هېڅ نه غواړو چې په کومه ورځ قانون جرګې یو کمیټې یو فرنټ جوړ کړي، له تاسو مطالبه وکړه، له تاسو خالي موږ زنده آباد او مرد آباد غواړو چې شپږ کروړه خلک زنده آباد ووایي او مرد آباد ووایي. ستاسو تقدیر په هغه ورځ بدلېږي. ډېره مننه. کور ورځ